د هیله میډیا چینل درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته پاکستاني ځواکونو سپین بولدک پر افغانستان برید کړی د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي په داسې حال کې چې د پاکستاني اړخ سره په استانبول ښار کې د مذاکراتو دریم پړاو پیل شوی متاسفانه نن مازدیګر یو ځل بیا په سپین بولدک باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا ډزې پیل شوې او ولسونو ته تشویشونه پیدا کړل د اسلامي امارت ځواکونو د مذاکراتي ټیم په احترام او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی د یادونې وړ ده چې د مذاکراتو په تیره ناسته کې د اوربند د غځېدو او د تجاوز په نه کېدو موافقه هم شوې وه سرچینې وایي د پاکستان تازه حملو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده د پنجاب لپاره د تحریک طالبان پاکستان مشر عمر معاویه په یوه خپره شوې ویډیو کې خپل حضور اعلان کړی هغه پاکستاني پوځي رژیم ته خبرداری ورکړی چې په پنجاب کې به وسله مبارزه د شریعت د حق او عدالت د تامین لپاره روانه وي معاویه ویلي چې تحریک به خپلې هڅې تر هغې جاري وساتي چې په ټول پاکستان کې اسلامي نظام ټینګ نشي اشرف غني وایي د هلمند د اوبو شخړې بنسټ انګریزان ویښی پخوانی ولسمشر اشرف غني په خپل شپږ څلوېښتم پودکاسټ کې ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو شخړې بنسټ د 19مې پیړۍ د انګلیسي استعماري سیاستونو له امله رامنځته شوی دی هغه ویلي د افغانستان لومړنۍ رسمي پوله د انګلیسانو په منځګړیتوب د قاجاري ایران د دولت سره وټاکل شوه چې له هماغه ځایه د هلمند د اوبو شخړه پیل شوه د په وینا انګلیسي افسر ګولډ شمیت د ایران د نفوذ له ویرې یا ښایي د مالي امتیازاتو له امله سرحد داسې رسم کړ چې د هلمند سیند منځ د پولې کرښه وګرځوله چې ناعادلانه و هغه ویلي انګلیسانو دغه سره د ایران د نفوذ او خپلو سیاسي امتیازاتو له مخې وټاکه او دا ډول استعماري پوله کښنه وروسته شمال ته هم وغځېده هغه یادونه کړې چې دا شخړه بالاخره د محمد موسی شفیق دوره کې په 1950 هجري شمسي کال کې د هلمند د اوبو تړون له لارې په حقوقي ډول حل شوه ملي دفاع وزارت وایي د دې وزارت د سیمه ییزو قطعاتو 10 تنه ځوان منصوبین د زید یو درویش د ملت دافع هوا دستګاه له مسلکي زده کړو فارغ شول د یاد وزارت په وینا په همدې پار جوړو شو مراسمو کې د دغه وزارت یو شمېر مسؤلینو ګډون درلود مسؤلینو فارغ شو دفاعي ځواکونو ته وینا کې ویلي چې تاسو د اسلامي نظام مدافعین یاست او د دې خاورې ساتنه ستاسو بنسټیزه دنده ده د زید یو درویش دافع هوا دستګاه مهم دفاعي سیستم بلل کېږي چې څه موده وړاندې د ملي دفاع وزارت له لوري کابل کې فعاله شوې وه طالبانو په کابل کې 12 کسان په محضر کې په درو وهلي سترې محکمې ویلي چې په کابل کې 12 کسان د 400 اول کلي مشروباتو د قاچاق او پیر او پلور په جرم په محضر کې په درو وهلي دي یا د محکمې د پنځشنبه په ورځ د لړم 15 ویلي چې دغه کسان له لستر 9 درو وهلي او له شپږ میاشتو تر 2 کالو په تنفیذي بند باندې محکوم شوي دي روسیا وایي افغانستان څخه د نشي توکو قاچاق کم شوی د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو اعلان کړی چې د افغانستان له خاورې د نشي موادو قاچاق د پامړ راکم شوی دی هغه د مشترک المنافع هیوادونو د امنیتي شوراګانو د ناستې وروسته خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان پر شاوخوا وضعیت کې د ښه والي نښې ښکاري شویګو زیاته کړې چې د ګډ امنیت تړون سازمان یعنی CSTO د افغانستان او تاجکستان د پوله ساتنې د پیاوړتیا په موخه اقدامات ځانګړې پایلې لرلې او د نشهیي توکو د لیږد د مخنیوي په برخه کې مهم رول لوبوي خلیلزاد وایي پر طالبانو د پاکستان بریدونه اوربند ته زیان رسوي د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي په داسې حال کې چې د ترکیه او قطر په منځګړیتوب نن په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي سره جلا ناستې لري راپورونه خپاره شوي چې پاکستاني ځواکونو د کندهار د سپین بولدک او ویش په سیمو کې بریدونه کړي دي خلیلزاد وایي دغه راز ویل کېږي چې افغان ځواکونه د پاکستاني پوځیانو نننیو بریدونو پر وړاندې ځوابي جګړه هم کړې ده نوموړی زیاتوي چې که دا راپورونه رښتیا وي نو دا د هغې هوکړې د سرغړونې په معنا ده چې څو ورځې مخکې د دواړو لورو ترمنځ شوې وه او د پاکستان دا ګام هغه باور هم زیانمنوي چې د سولې یا نوې هوکړې د رامنځته کېدو لپاره اړین دی دغه پخواني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې اسلام آباد باید د نننیو بریدونو په اړه روښانه او قانع کوونکی وضاحت وړاندې کړي
په افغانستان کې د طالبانو حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي روان 1404 کال د افغانستان د کروندو 4.4 میلیونه ټنه غنم ترلاسه شوي دي. د یاد ادارې مسؤلینو په وینا دا معلومات د سټلایټ او له لرې د معلوماتو ترلاسه کولو په وسیله د غنمو د کرنې له وخته نیولې او بیا د محصولاتو ترلاسه کولو تر مهاله راټول کړي دي. د احصایې معلوماتو ملي اداره د ایکس پیغامونو په یوه لړۍ کې وایي په ترتیب سره هلمند، کندوز، هرات او کندهار هغه ولایتونه دي چې له کروندو یې تر ټولو ډیر غنم ترلاسه شوي او د للمي غنمو تر ټولو ډیر محصولات بیا له بادغیس، تخار او هرات ولایتونو لاسته راغلي دي. وروستي معلومات ښایي چې د هېواد په کچه سږکال د غنمو کروندو ساحه د تیر کال پرتله د روانو اوبو سیمو کې 4 سلنه او په للمه سیمو کې 40 سلنه لږوالی راغلی دی. وچکالي په مناسب وخت د موسمي ورښتونو کموالی او د نباتي آفتونو خپرېدل د غنمو کروندو کمیدو لاملونه بلل شوي دي. ایران وايي 12 ورځنۍ جګړې وښودله چې موږ ځواکمن یو. د ایران د حکومت بیان د فاطمه مهاجراني د غونډې پر مهال ویلي موږ د ایران د خاورې او اوبو پوروړي او موږ د ټولو هغو کسانو پوروړي چې په وروستۍ جګړه کې قرباني شول. هغې زیاته کړه 12 ورځنۍ جګړې وښودل چې موږ ځواکمن یو او موږ به د دغه ځواک ساتنه کوو. زلمی خلیلزاد د ایران د اوبو د سختو ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اوبو زیرمتونونه له درېیمې برخې کم ظرفیت لري او د تهران د څښاک اوبو مهم ډنډ امیر کبیر بند یوازې نږدې 8 سلنه اوبه لري. خلیلزاد زیاتوي چې د اوبو دا بحران دومره جدي شوی چې د ایران دننه د پلازمینې د دایمي لیږد موضوع هم تر بحث لاندې ده او کیدای شي تهران د مکران سیمې ته انتقال شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران د داسې ستر بدلون وړتیا لري او څومره وخت به ونیسي. هغه ټینګار کوي چې موجوده وضعیت یوازې د وچکالۍ پایله نه ده بلکې د حکومت د ناسمو سرچینې مدیریت، کمزوري پلان جوړونې او پر وخت د حل لارو د نشتون نتیجه ده. د خلیلزاد په وینا د لویدیځ آذربایجان په دورګا سنګي کې د لمدو ځایونو بشپړ وچېدو د سیمې د خلکو او ژوو ژوند له سختو شرایطو سره مخ کړی دی.